سلام، وخت مو بخیر. ستاسو پام راړوم د نن شپې خبرې ټولګې ته. ولسمشر غني په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډونوالو ته مبارکي وویله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای اچونې له مرکزونو د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی چاودنه د جماعت علماء پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې وژل شوی او غندلې ده. د ناټو عمومي سرمنشي د افغانستان خلک چې پرون یې په ټاکنو کې ګډون وکړ ستایلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ټول هغه افغانان ستایلي دي چې پرون یې د سپټمبر په 28مه د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رایه ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غني د 2019 میلادي کال ولسمشرۍ ټاکنو کېدل د جمهوریت بقا او د ټول افغانستان بریا بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د هیواد په 48 برخو کې غوښتل چې د رای ورکونې د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دیموکراتانو لخوا د هغه د لرې کېدو د فشارونو له ډېرېدو سره یې هیواد له هر بل وخت ډېر له کمساري خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبدالله محب د ملګرو ملتونو په 40مه عمومي غونډه کې د ګډون په موخه نن نیویارک ته لاړ.